بعضې خلک داسې فکر کوي چې د معلم اصطلاح دا د موږ په سلفو کې نه وه. دغه معلم چې په مکتب او په مدرسه کې استاد ده، که جنازه وشوه دی چې جنازې ته ورتلی شي که نه. ملا او مکتب او پوهنتون دا د یو اسلامي جوړښت دوه وزرونه دي. مرغه چې یو وزر ولري پرواز نه شي کولی. عبدالحمید حماسي حفظه الله تعالى ورعاه. الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. رسولنا مخكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسے کی مشران علماء د امارت اسلامی استازی، قومی مشران، د مدرسې استادان او د مدارس استادان، د مکتبونو د پوهنتونونو محصلین استادان، څوک چې په مجلس کې ناست دي، الله پاک مو ټول روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سي. وخت مو ډېر نه نیسي. دویم دا چې جلسه کې کوم څه شي لپاره چې جوړه سوې ده چې هغه د مفتي صاحبانو د حافظانو د خدمت مخته یوړل سوی ده. مفتي صاحب ته مبارکي وایم او د هغې مدرسې استادانو ته الله پاک د دغسې علمي خدمتونه نور هم ډېر کړي. غواړم یو څو لنډې خبرې وکړم. اوله خبر دا ده، مونږ کې کله کله بعضې خلک داسې فکر کوي چې د معلم اصطلاح دا د مونږ په سلفو کې نه وه. زه خبرې عوامو ورته کوم، مولایانو دا اورېدلي. د معلم اصطلاح کله څوک فکر کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې او یا د سلفو زمانه کې نه وه. اول دا رسول الله خپل معلم، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. یو عالم دنیا کې تیر سوی، علامه عبدالفتاح ابو غده، هغه یو کتاب جوړ کړی. د کتاب نوم ده الرسول المعلم واسالیبه. رسول الله معلم. مخکې شیخ صاحب خبره وکړه د امر بالمعروف په اړه باندې. مونږ کله چې اسلامي نظام څېړو، پنځم وزارت په اسلام کې امر بالمعروف، یعنې دومره د قضا نه وروسته مهم وزارت او رتبه امر بالمعروف ده چې ورته اسلام کې حسبه وي. علامه عبدالرحمن ابن خلدون رحمه الله په خپل تاریخ په مقدمه کې د اسلامي نظام چې تحقیق کوي پنځمه مرتبه، یعنې پنځمه رتبه لري. د قضا نه څوک په قضا کې داخل وي، څوک په قضا نه مستقل وي، دومره لوی رتبه لري. نو معلم رسول الله په صحابو کې معلمین ولي. هغه علما، هغه صحابه چې معلمین ولي، ابو موسی اشعری رضی الله عنه، دوی په صحابو کې معلم پاتې سوي. عباده ابن صامت معلم پاتې سوي. د معلم اصطلاح د مولا تر اصطلاح نه مخکینی ده. علما ناس دي که موږ په مولا بحث وکړو، د مولا اصطلاح نه وي. علامه عبدالحی النبی رحمه الله په فوائد البهیه فی تراجم سادات الحنفیه په دې کتاب کې د دین د عالم دپاره عنوان یا نوم مختلف، و بعضې وطنونو کې افندي ده، و بعضې وطنونو کې بادشاه ده، و بعضې وطنونو کې ملا ده، و بعضې وطنونو کې اخوند ده، و بعضې وطنونو کې شیخ ده. عربي نړۍ کې عالم ده، د دین عالم ته شیخ وایي.
په پخواني خلافت د عثماني کې افندي او بادشاه یې وې. کله چې شاملة المختار کې نقل کوي کمال بادشاه، اسماعیل بادشاه، دا اصطلاحات ول د علماو دي او ایرانیان ورته اخوند وایي. د هند او د افغانستان او د مونږ په منځنۍ اسیا کې دلته اصطلاح د ملا او د مولوي شروع وه، او دا اصطلاح په علمي میدان کې وروستی ده. تر دې نه د معلم اصطلاح ډېره پخوانۍ ده، لکه د رسول الله نه شروع ده. الرسول المعلم و اسالیبه، معلم د یو چا تربیت کوونکی، چا ته علم ورښودونکی. یوه مسله یعنې د ما مقصد دا ده زه چې په څه شي خبرې کول غواړم، دغه جلسه چې دا نن د کابل په ښار یوه ساحه کې جوړه ده. موږ افغانان باید دې ته کار وکړو. ملا ځان په یو مورچه کې یو مکتب بله مورچه ونه شمېري. ملا او مکتب و پوهنتون دا د یو اسلامي جوړښت دوه وزرونه دي. مرغه چې یو وزر ولري پرواز نه شي کولی. یو وزر علوم اسلامیه دي، یو وزر علوم دنیویه دي. د دې دواړو نه مرغه جوړېږي او پرواز کوي. که ملا وي، که عالم وي، که معلم وي، که د پوهنتون استاد وي، دا د اسلام سره خیانت او د ملت سره هر چا چې پیر بیل بیل بدلي صحیح نه ده. ما مخکې ویل مولا د اصطلاح او د معلم د اصطلاح په مابین کې که علمي بحث وشي د معلم اصطلاح پخوانی رسول الله نه شو. رسول الله وی د بخاري حدیث بعثت معلما، زه معلم رالیږل سوی یم. رسول الله معلم. ډېر احادیث عبدالفتاح ابو غده راوړي چې رسول الله وی زه معلم یم، کتاب یې ورته جوړ کړی ده. یوه دویم په سلف علماو کې د مکتب کله د موږ علماو نه چې جذبه کې راسي به ویل د مکتب بنیاد یو چا ته منسوبوي، دا هم صحیح نه. خیر ده زه د یو عالم په حیث د یو کشر عالم په حیث یو دوه خبرې کوم. موږ په اسلامي تاریخ کې کله چې واړه ماشومانو ته قرآن ویلي په جومات کې مې ورته ویلي که مستقل مو ویلي. موږ د سلفو زمانه کې د عمر رضی الله عنه رانیولې تر نن زمانې پورې په اسلافو کې معادت څنګه دا قرآن چې ماشومانو ته ویل کېده په جومات کې ویل کېده که یو مستقل ځای جوړېده از مستقل ځای کې قرآن ویل کېده، خط ورزده کېده، حساب ورزده کېده ماشومانو ته. علما دلته ناست علما ورونو که فتح القدیر راخلی حکم نه وایم ځکه دا مسله جنجالي ده. بیا نن زمانه کې بل قسم ده. تنها واړه ماشومانو ته په اجرت قرآن ویل څنګه دي مفتي صاحبانو کوئ یې مه نوره. تاسې ته معلومه ده فتح القدیر راخلی په فتح القدیر کې د جومات په احکامو کې علامه ابن الهمام اسکندراني په جومات کې د قرآن تعلیم ورکوي هلکانو ته د اجرې په مقابل کې څنګه. شامي بحر الرائد علامه قاضي خان لوجندي په خپله فتاوا کې هم مفتي صاحبانو ته معلومه ده، زه بحث نه پرې کوم. اول هغه څوک چې دغه ماشومان هغه ته راجمع کړل، یو تعلیمي مرکز ده چې وړو ماشومانو ته تعلیمي مرکز جوړ دا عمر رضی الله عنه. تر عمر رضی الله عنه نه مخکې ماشومان یو معین ځای ته نه راجمع کېدل. اولنی سړی و چې ماشومان یو ځای ته راجمع کړل هغه عمر دی. په دې خبر کوم
جماعت کې د سلفو زمانه کې قرآن نه ویل ځان ته مستقل ځای کله به چې واړه ماشومان بیما زوی بیتا زوی د ما ورور بیتا ورور واړه ماشومان را جمع کول یو معلم به درس ورته ویل دغه درسګاه نوم څه شی مدرسه او که مکتب هغه ماشومان چې یو د علمي مرکز کې را جمع کېدل دوی ته درس ویل کېږي په جومات کې نه غیر له جومات دغه علمي مرکز ته چې هلته قرآن خط یا هغه علوم چې په هغه زمانه کې د وړو ماشومانو ته ویل کېدل دا جومات نه بغیر یو خاص ځای دغه چې ته د سلفو زمانه کې نوم څه یاد شوی مکتب کتاتیب کتاب مکتب هذا مونږ د سلفو زمانه کې راغلی هغه علما ورونه نه موږ غوښتنه ده مونږ افغانانو باندې الله یو لوی انعام کړی خیر د علما ورونه که تاسو وایئ دارالارقم مدرسه وه منم د غټانو مدرسه وه د وړو مدرسه کوي د وړو ماشومانو دپاره وله عدة أسماء شائعة في كثير من البلدان ومنها الكتاب والمكتب والمسجد والمحضر والحضار ودار التلاميذ هذا مكتب استلام لا سنين لا إسلام فأوائله كده خبرنا كان ابو بکر ابن ابي شیبه هغه سړی تېر شوی چې د امام ابو حنیفه هم عصری علماو تاسې خبر یې یو څه ردونه نقدونه په امام صاحب دی لري النکت الطریفه عن ورود ابن ابي شیبه على ابي حنیفه د مونږ د احنافو طرف نه یې د نقدونو ته جواب حدیث نقل کړي قال رأيت ابن عمر وابا هريره وابا قتاده وأبا بسيد الساعدي رضي الله عنهم ثلاث صحابيان يمرون علينا ونحن في الكتاب صحابة سونديول ومنبتي ردل مكتبك فنجد منهم ريح العبيد دي ثلور صحابة وتجي مكتب ردل عبير يقسم أثر دي ثلور صحابة ودا أثر وهليو من باندې به خوشبوئی لګېدله مصنف د ابن ابي شیبه روایت نقل کړی سفیان ابن وهب صحابي له غیاث ابن ابي شیبه يمر بنا ونحن غلمة دی به په مونږ تېرېده مونږ واړه ماشومان وو بالقیروان قیروان په افریقا کې یو لوی علمي ځای تېر شوی دغه کتاب چې زه خبرې کوم دا یو عالم تېر شوی امام سحنون المالکي القیرواني 250 کال کې وفات بیخي ډېر متقدم سړی دی تنا کتاب چې جوړ شوی د نن نه 1200 کاله تقریبا وي دومره متقدم سړی دی دا زه چې کوم کتاب نه خبرې کوم د کتاب نوم د آداب المعلمین امام محمد ابن سحنون المالكي رحمه الله علماء بددير كتابون كثير الله ورقلوه النيته ويسلم علينا هذا الصحابي ومنتردك منتبه سلام ومنتبه مكتبك ومنتبه سلام وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه فدغي وهلي وشمله بيدوغي فمانسكي پرتاو تاريخ مدينة دمشق هذه كتاب البخاري حديث وعن ابن المنكدر على إن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أمهات المؤمنين البخاري حديث باب من استعان عبدا او صبيا بخاري عنوان باب من استعان عبدا او صبيا بس عنوان بخاري دي عنوان کې راوړي
أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب بمكتب معلمة أم سلمة خبر ولي ابعث إلي غلمانا وعرم شمان ما ترولي ينفشون صوفا ما سروري وشي أوري ندي لنا ما سروشي ولا تبعث إلي حرا ما تحر أو آزاد مرالي داغا اصطلاح ده مكتب دا بخاری زمانہ کیوں دا ام سلمی زمانہ کیوں دا بخاری حدیث الى معلم الكتاب كتاب مكتب كتاتيب داغا اصطلاح هلته موجوده وقت مولرنا نسان کوشش کوم چې ډیر لاندې وکړي ضحاك ابن مزاحم یو عالم دی دی في الدنيا كي مشهور مفسر القرآن إنه كان فقيه مكتب كبير إلى الغاية يوغت مكتب دري سر ما شمان فدي مكتب كي وسيدل وفي فدي مكتب كي غت مكتب فيه 3000 صبي دري سر ما شمان فدي مكتب كي وسيدل فكان يركب حمارا ويدور على الصبيان دريس وما شمان وطالنا ضحاك ابن مزاحم كولا قريبا لسيب ما شمان وقرزيد تاسي قبل سبق هو دا يو دا اصطلاح أنت موجودة دا سنوة دا اصطلاح دا زمانة كنا ووا نمتي ممكن مجلس تيار کرے دا مجلس تي ممكن تيار کرے داغه مجلس در سلف زمانه کیو دی خلک بیا دسی وایي چې دا مولان چې پاکستان نه راغلل او دا مجلسونه یې تیار کړل داسې نه برادرای محترم او کسایی که فکرهای شما متأثر از غربی ها شدن باید به این بدانید که این مجلس امروز که ما و شما جور کردیم اینه تنها در مسلمان ها رواج بود قبل از اسلام هم این مجلس که مجلس حزاقه را میگوید بودن وهي ما تسمى بوليمة الحزاقة حزاقة مهارت یا کسی که در مکتب یا مدرسه یا در پوهنتون یا در میدان علمی کامیاب شود وقتی که کامیاب شود پدر و مادر و برادرهایم باید یک مجلس جور بکنه به خاطر این که پیروزی نصیب آدم شده این حزاقه ولیمة الحزاقه پیش از اسلام بود وهي من الولائم المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام وذلك أن الصبي إذا حضر أي أصبح ماهرا في التعلم القراءة والكتابة كحفظ القرآن صنعوا له وليمة شكرا لله على توفيقه لهذا الصبي إذا الإسلام وجود داشت بودا وقتی که بچهش قرآن میخوان از قرآن فارغ میشد از مکتب و صنف خود فارغ میشدن این مجلس تیار میکرد قال يونس حزق ابن لعبد الله ابن حسن ابن أبي الحسن فقال عبد الله إن فلانا قد حزق فقال حسن كان غلام إذا حزق قبل اليوم نحروا جزرا پیش بسیار خوب بود وای یک بچه کسی که کامیاب در مکتب و پوهنتون میشد اونجا شترها ذبح میکردن امروز ما ناشکری میکنیم بچه ما و شما الله عز وجل در پوهنتون و مکتب خصوصا حافظ قرآن و فارغ علوم اسلامی میکنه سر ما و شما شکرانگی واجب است باید ما و شما اینقدر شکرانگی را ادا بکنیم سر ما واجب است که باید شترها ذبح بکنیم امروز مجلس که ما جور کردیم بعضی اونهایی که فکرهایش از غربی ها متأثر است اسلام را بدنام میسازد
مولایانی که از کاری پاکستان نیست مدرسه ما که در سحاک است. شما این علمایی که سفیدها هستن اینجا ششتن بابا کلانی ما اون مدرسه 70 سال پیش بودن، بنیادشان پیش از انقلاب کمونیست ها اونجا علما تاریخ میشود. یعنی این علمای بزرگی لوگر از برش معلوم است. در همه نه تنها در مدرسه ما، در تنها در لوگر در جاهای مخصوص میرسه مغورخیل یا دیگه علمای بزرگ اونهایی را میکردن. در امیر کابل 2 جای 3 جای بزرگ یک مدرسه بزرگان که کاکای ما بودن پیش از انقلاب و مدرسه حضرت صاحبان اونا مدرسه داشتن. مولی سید تراخی پیش از انقلاب ای بود. این فکریه اجنبی ها نیستن، این فکر نو نیستن، این فکر که در او زمانه صحابه و تابعین بود. این فکر از روز کردن تا امروز آمدن. این را ما نمیمانیم، اما این آرزو امید ماست که علما که در مدارس درس میخواند، محصلین که در پوهنتون و مکتب درس میخواند، الله عزوجل اینا را یک جای بگوید. در او زمانه که همه بچه های مسلمان ها که درس میخواندن تحت یک جایی که مدرسه و مکتب بودن عنوان داشتن، یک عنوان بود، زیر او عنوان او درس های خود میخواند و درس های خود میخواندن. مثل در دنیای عرب. امروز در دنیای عرب ما خودیم در دیوبند رفته بودیم. در دیوبند نه تنها مدرسه هستند، با او کسب هایی که امروز انسان ها ضرورت دارد با او تخصص های وجود داشت، با او علوم اداراتی و علوم بودن که امروز دنیا برای ضرورت دارد. یک الله عزوجل بکنه که ما وقتی کام بسیار ندیدیم. یک چیزی مختصر میگویم. این من حیث یک عالم، من حیث یک خادم علوم اسلامی، چون امرای علم بسیار محبت داریم. برادرای محترم، معلمین و علماء چی مدرسو کی استازانی، علماء چی په مکتب کی استازانی، هغه استادان چې پوهنتون و مکتب کی تنخواه درکړي چې درس کوي. دا خبر ملت په غور واورئ. د امر بالمعروف وزارت مولوي صاحبانو شیخ صاحبانو دا خبر مې تاسې هم واورئ چې ورته متوجه سئ، ځکه زموږ د ټولو وظیفه ده، د ټولو وظیفه ده. علما وایي که ما ناروا ولید، ما یو ناروا مباشرا ولید، ما هغه ناروا منع کړ، امر بالمعروف ولا راغی ما ته ویلي چې د تا څه کار ده. نه، دی وایي زه رسمي وظیفې ولرم. مباشر چې ما ګناه ولیدله ما ته الله ویلي تا ته به وزیر ویلي. د الله امر د وزیر تر امر نه مخکې ده. زه دا حق لرم چې مباشرا امر ناروا منکر منع کړم. نو دا عوام ورونو د تاسې هم دا حق ده چې مباشرا مو ناروا ولیدله په حکمت یې منع کړئ. که ته وایې زه د امر بالمعروف ولا نه یم، موږ ته الله ویلي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره. که ته وایې وزیر نه دي راته ویلي، وزیر الله وزیر د الله وزیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د وزیر لقب رسول الله ته نه ورکوه. د الله نماینده محمد رسول الله مونږ ته ویلي صلی الله علیه وسلم. یو څوک چې معلم وي، دغه معلم چې په مکتب او په مدرسه کې استاد ده، که جنازه وشوه دی چې جنازې ته ورتلی شي که نه، اسانه پوښتنه. جنازه فرض کفایي ده چې حاضر نه یو خو داسې اکثره مدرسه د کلي څنګ ته وي، ډېرې نه وي، مکتب ترې نه وي. کله چې یو سړی استاذ په مکتب و مدرسه کې، دغه استاذ له مکتب نه جنازې ته ورتلی شي که نه، تا باندې دغه درس ویلل په مکتب کې فرض ده، ځکه عجیب
علما ناس په تا واجب و فرض ته اجیر ده کله چې جنازه شوله جنازه کې حاضر ولې بیا خو بېله خبره ده که حاضر نه ولې دا د نفلو په مرتبې کې د علما ناست کله چې یو سړی اجیر وي هغه ته علماو نفل جایز دي علماو په کتاب الاجارې کې چې شامي کومه مسله باندې بحث کوي زه یو چا مزدور ونیولم وایي ما سره خټې کوه د سهار 6 بجو نه تر 4 بجو سیده ما خټې شروع زه چې د ماسپښین لمونځ راغی که نه فرض و سنت کولی شم او که اوږده اوږده نفلونه مې شروع کړل کولی شم علماو نه ولې ځکه دا د بل چا وخت ده د بل چا وخت کې ما ته خیانت ناروا ده ځکه ما ته د دې په مقابل کې پیسې راکړي دي دا وخت یې نه سړي ته باندې ما دا وخت خرڅ کړی دا څه جایز نه ده نو مولي صاحب معلم صاحب تاسو چې الله عز وجل دا کومه وظیفه درکړې نو چې جنازه یې هر چېرته ته ورخوشي یو لابودي ده داسې جنازه چې خپلوان دي نه تېر کېږي که نه جنازې ته شرعن ورتلل جواز نه لري چې امام خبره غلطه تعبیر نه کوي جنازه ده خو فرض ده فرض کفایي ده علما ناستې د مستحبو په مرتبې باندې نه ده د نفلو په مرتبې یا د استحباب په مرتبې باندې ده تا باندې دغه ماشومانو ته درس ویلل چې تنخوا درکوي دا په تا فرض ده که نه خپل وخت لري مثلا له 8 یا له 9 بجو نه تر خپل وخت پورې دا په تا فرض ده ته به دا په تا فرض واجب ده دا به ته کوې له دې نه تلای نه سي دا د مونږ د حنفي فقهاو مسله ده نه تنها دلته دا په مکتب کې دا په مدرسه کې دا که یوه بله حکومتي یا یوه بله وظیفه چا درلودله بس هره ورځ چې ته په مکتب کې نن ولا جنازه ده هر ساعت چې دا 10 بجې شي جنازه ده په باسکټ په ښه ور واړوه اصل د درد ځای دا ده ورونو علماو مسلمانانو ورونو دغه د موږ ماشومان ځکه علمي زده کړه نه کوي هره ورځ ولا جنازه ده ولا شینخوري ده ولا پلنکی ده بیا چې داسې د شینخوریګانو د جنازو شوقي یې یعنې مکتب کې استازي مه کوه بیا داسې یو سړی راوله چې د موږ ماشومان تربیت کړي دا علم داسې یو شی ده چې یوه ورځ پاتې شي بیا لکه موټر چې یخ کېولي ګل شي بیا چې چلاندې ډېر وخت پکې کېږي نو دغه مسلې ته مو علما ورونو فکر وي چې دا مسله خلکو ته ورسوو په تا ضرور لازم ده دا مسله به خلکو ته رسوي ولا يجوز له الصلاة على الجنائز إلا فيما لا بد له منه ممن يلزمه النظر في أمرهم لأنه أجير لا يدع عمله ولكبر عمل بريقل تفو أجير لا يوم مسألة أو أخيرني مسألة تفلندو الفاظ كي وايم تي أفغانستان دي غريب وطن نو مناسبة ميزاو قنالتي الله عز وجل دي وجتي وخمو من النساء هغه مسأله دا ده په آدابو د معلمو د متعلم کې دا کتاب جوړ دې کتاب کې یو باب فصل فيما يأمر به مؤدب الصبي من الآداب کله چې ماشومان مدرسې ته رالېږي مکتب ته رالېږي پیسې مه ورکوي ولې دغه مسأله ځکه راته جالبه ښکاره شوه باید ویې وایم افغانستان ډېر غریب وطن دی وایي وی چې پیسې مو ورکړي نو دا ماشوم چې دلته راغی یا یې ځان سره خوراکي شیان راوړي چې دی خوري کېدی شي د مکتب و مدرسه کې یتیمان او هغه دا وس نه لري چې دوی واخلي نو سخت یې زړه ماتېږي دلته په علمي کې د دوی مورال ماتېږي مورال یې چې مات شو په علم کې باید د چا مورال مات نه شي په علم کې د یتیم د زوی د بادشاه د زوی د غریب د زوی د خان د زوی دا فرقونه علما آدابو کې یو دا لیکي استادان به ټولو ته ګوري استاد به ټولو شاګردانو ته ګوري هر یو ورسره به خبرې کوي هر یو ته به داسې ګوري چې دا د خان زوی چې یو د خان زوی یو د غریب دا به استاد نه کوي نو که چېرته دا ماشوم ته پیسې ورکوي دی مکتب و مدرسې ته راسي او هلته لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم وينكسر
وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره فيدخل بذلك. ده نبي عليه السلام حديث رواه من ضار بمسلم أضر الله تعالى به. تتي متعلمين أم يكون مناسب لهم بلرونو كيو نصيحت يو تنبيه كو خير بلرونو دمونو تاسي په جامعه کې ډېر یتیمان سته، ډېر د کونډو زمن سته، ډېر د غریبانانو زمن سته. خیر د دا خیال کې ونیسه چې د تا زوی هلته په مدرسې کې چې استادي سي شیخ وي او د یتیم ولاړ وي، څپلیش کېدلي وي، کالیز کېدلي او د تا زوی مړی وي، هېڅ کریم راغلی یا اخلي، نو نسي چې الله درته غوسه سي مه یې ورکوه. دا یو د آدابو د معلمینو د مؤدبینو نه ده. نو که خبرې مې ډېرې کړي بښنه غواړم او انشاءالله د الله رضا به مې په خبرو کې مقصود دي. که مقصود مې نه وه الله ته مې نیت برابر کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. زمون د اکابرو